ګرانو دوستانو زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو خوږو دوستانو ما څخه د وای فول په باره کې دوې داسې پوښتنې کېدې چې تاسو ته به تر اوسه نه وي معلومې، یعنې دغه پوښتنې له ما څخه بیخي زیاتې کېدلې. نو تاسو که چیرې د چا پروفایل ته لاړ شئ که نه، نو هلته پر همدغه ځای کې بیډج یعنې کومې نښې ښکاري. په دغه نښو کې ما څخه دوې پوښتنې کېدلې شي. صحیح ده. یو هغو کسانو راڅخه پوښتنه کوله، کوم کسانو چې دا ځای کې نښې راغلې وې یعنې بیډج یې راوستلې وې، هغه وایي دا څه معنا لري، موږ پکې دا ځای کې اډ کړی کومې معناوې لري. او هغه کسان ما څخه دویمه پوښتنه کوله چې دا ځای کې دغه بیډج یعنې کومې نښې چې ښکاري هغه پکې نه وي، وایي چې موږ څنګه یې اضافه کړو. نو دغه دواړو ځوابونه پر همدغه ویډیو کې درښایم. نو ملګرو مخکې له دې چې دغه طریقې درته وښیم چې څنګه اډ کېږي او څه معنا لري، هغې لپاره مو که زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته د مو لایک نه ورکړی، ویډیو ته لایک در سره وکړئ. کومه پوښتنه غوښتنه لرئ په کمنټس کې راته ویلی شئ. او زما دغه ریحان کینګ و آی ډي مې که تر اوسه پورې نه وي فالو کړی، همدغه هم در سره فالو کړئ. راځو پر همدغه کې دغه درته ښایم، همدغه ریحان کینګ و حتما در سره فالو کړئ. نو ملګرو دې دپاره به تاسو راشئ پر سیټینګ علامه باندې به کلیک وکړئ، دا ځای کې یې اډ کوو. صحیح ده. اول دغه پوښتنه ځوابوو، بیا به تاسو راشئ په دغه اولني یو باندې به کلیک وکړئ. ډېر سمپل ښودل کېږي، خو ډېرو کسانو به زده وي، لکه د ډېرو په کسانو په آیډیانو باندې هم ښکاري. لکه تاسو چې راشئ پر همدغه آیډۍ ته راغلم، پر همدغه ځای کې تاسو وینئ. نو دغه ځای کې لکه تاسو زما آیډي کتلی شئ، زما آیډۍ کې بیا نه دی ایښودل شوي. صحیح ده. ریحان کینګ و په آیډۍ نو زه به راشم اوس سیټینګ علامې ته، دې ځای ته به دغه نښې یعنې دا باډج کومې نښې دي دا به ورته راوړم. بیا په لومړی یو باندې کلیک وکړئ، باډج علامه باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس هغه دویمه پوښتنه هم درته ځوابوم چې دوی وایي چې څه معناوې لري، یعنې مونږ خو اډ کړي دي، مونږ دا څه معناوې لري. نو که چېرې تاسو لږ لاندې لاړ شئ، دغه خانې چې وینئ دغه څنګه دي کلف علامه کې دي، یعنې کلف شوي دي. که چېرې تاسو لږ لاندې لاړ شئ، همدغه ځای کې هم دوې علامې کلف شوي دي. نو دغه معناوې دغې لري. که چېرې ته زیات ویوز ولرئ، نو تا ته دغه د ست علامه خلاصوي. او که چېرې ته ډېر کسان پر خپل هغه باندې راولئ، پر خپل پروفایل یعنې په خپل آیډي خپل انوایټ لینک باندې راولئ، نو تا ته بیا دغه علامې خلاصوي. صحیح ده ملګرو. او که چېرې سوپر لایکونه ولرئ، نو دا درکوي څوک درته سوپر لایکونه ګفټ کړي، دا علامه درته زیاتوي. نو پر همدغه ځای کې درته ښایي چې چېرې دغه علامه یې درکړې ده. که چېرې ته زیات ویوز ولرئ، نو دغه علامې هم درکوي. دا ستا د پروفایل په تا پورې اړه لري. که چېرې دغه علامې خلاصول غواړئ، دا مکمل تاسو کتلی شئ. لاندې چې کله زه لاړ شم، دغه علامې ما ته بیخي زیاتې کلف دي، نو ما ته بیخي نه دي کلف شوي، ځکه ما ته دغه کې دوې پاتې دي او دغه کې هم راسره دوی. تاسو ته به فکر وي چې تاسو په خپل آیډیانو باندې به دغه بلکل بندې وي، ځکه چې تاسو به نه وي دومره پوسټونه کړی. او هغه کسان چې پوسټونه کړي هغه به ورته فعال وي. لکه زما دغه آیډي کتلی شئ، ما کوم پروفایل هر څه زما کوم عکسونه دي هغه نه دي سیو شوي. که چېرې زما پوسټونه سیو شي، نو دغه به هم راته فعال شي. صحیح ده ملګرو. نو زه به دغه څنګه اډ کوم، دغه به هم اوس درته اډ کړم، یعنې کوم چې ته خوند درکوي هغه به ورته هغه ځای کې اډ کړئ. نو زه لومړي قدم کې سوپر لایک دغه بټن راخلم، دا باندې به تاسو ګوته ونیسئ، یعنې کلیک به یې کړئ. همداسې چې کله وړی کېږي بیا به راشئ، دغه اولنۍ سر ته بیا راوړئ، دا ځای کې بیا یې پرېږدئ. کله چې پرېږدئ دا پوسټ سر ته وختم. دویم ورته څه شی ګفټ کوم، یعنې څه شی پوسټ سر کې پرېږدم. هغې لپاره زه دغه ځای ته راځم چې کوم یو زیات مهارتونه لري، هغې لپاره زه همدغه یو راخلم، همدغه یې هم پر همدغه ځای کې پرېږدم. وروسته بیا راځم پر همدغه ځای کې یو بل خوندوره فلیغه دی، هغه هم راخلم، لکه دغه یو دی، دا زیات ویوز وایرل شوي ویډیوګانې لپاره دغه ما ته راځي، دا هم راخلم، دا هم پر همدغه ځای کې پرېږدم. نو دغه درې سمې راوستل د زیات سوپر لایکونو لخوا او د زیات خوښیدان لپاره لایکونو لخوا، او بل دا د زیات ویوز لخوا ما ته راکړل شوي دي، ما پر همدغه ځای کې اډ کړل. اوس راځم خپل آیډۍ ته ورڅخه راوځم. نو تاسو کتلی شئ چې پر همدغه ځای کې زما دغه کوم فیچر چې دی یعنې بیډج چې دی دغه اډ شول. نو تاسو پوښتنو ځوابونه خل شول، دغه مې هم دې ځای ته راوستل، څه معناوې لري. سوپر لایکونه مې زیات ما ته راکړل شوي دي، سوپر لایک علامه راته خلاصه ده، او دغه زما زیات لایکونه یعنې زیات ویوز پرې راغلي دي، دا هم وایرل شوي دي. همدغه معناوې لري. که چېرې تاسو زیات پوسټونه وایرل ونه کړئ، تاسو ته دغه نه خلاصېږي. تاسو اوس کتلی شئ ما ته همدا دې ځای ته راغلل. نو پر همدغه طریقه تاسو هم کولی شئ د ستور علامې پکې راغلی دغه ایکن. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو در سره لایک، چینل در سره سبسکرایب کړئ، او داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. مننه.